مؤمنان د هیڅ کله داسې نه کوي چې مؤمنان پرېږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستي وکړي. څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته. هو دا بخل کیږي چې تاسو د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوره کړی، خو الله تاسو له خپل ځان ویروي او د همغه لوري ته ستاسو ورګرځیدل دي. ای پیغمبره، خلق په دې خبر کړه چې ستاسو په زړونو کې چې هر څه دي که تاسو هغه پټو ساتي او کې ښکارا کړئ، الله په هر حال پرې پوهیږي. په اسمانونو او ځمکه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د هغه له علم څخه دی باندې وي او د هغه زور پر هر څه چلیږي. هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپل کړو میوه حاضر ومومي، که یې ښه کړي وي او که بد. په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاش کې له دنه دا ورځ ډیره لرې وای. الله تاسو له خپل ځان ویروي او هغه د خپل بندگانو ډیر زیات خیر غوښتونکی دی. ای پیغمبره، خلکو ته ووایه چې که تاسو په رښتیا د الله سره مینه لرئ نو زما د پیروي لاره غوره کړئ. الله به له تاسو سره مینه وکړي او ستاسو خطاوې به در وبخي. هغه ډیر ښه بخښونکی او د رحمت څښتن دی. هغو ته ووایه چې د الله او رسول اطاعت ومنئ. بیا که هغوی ستا دا بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کېدای چې الله له داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول له اطاعت نه انکار کوي. الله آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، د ابراهیم زوجات او د عمران زوجات پر ټولو نړیوالو پورته کړی او د خپل رسالت لپاره یې غوره کړی. دوی د یوې لړۍ خلکو چې ځینې د ځینو نورو له زوجات نه منځته راغلي. الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. الله هغه وخت اوریدل کله چې د عمران ښځې ویل چې زما پروردګار، زه دا اولاد چې زما په ګېډه کې دی ستا لپاره نظر کوم، هغه به همدا ستا کارونو ته وقف وي. زما دا سوغات قبول کړه، ته اوریدونکی او پوهېدونکی. بیا چې کله هغه ماشوم وزېږاو نو هغې وویل پروردګاره، زما خو لور زېږېدلې ده. په داسې حال کې چې څه چې هغې زېږولي وو الله ورباندې پوره خبر و او هلک د نجلۍ غوندې نه وي. هر څه چې دا ما د هغې نوم مریم ایښی دی او زه هغې او د هغې راتلونکي زوجات ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړم. په پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبوله کړه. هغه یې ډېره ښه نجلۍ وروزله او ذکریا یې د هغې پالونکی وګرځاو. ذکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه ناڅه میندل. پوښتنه به یې کوله، مریم دا تا ته له کومه راځي؟ هغې به ځواب ورکاو، د الله له لوري راغلي دي. د الله چې چاته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. د دې حال په لیدلو ذکریا خپل خدای ته دعا وکړه، پروردګاره په خپل قدرت ماته ښه اولاد په برخه کړه، همدا ته دعا اورېدونکی. په ځواب کې پرښتو ورته غږ وکړ او هغه په دې وخت کې په چیلخانه کې په لمانځه ولاړو چې الله تا ته د یحیی زیری درکوي. هغه به د الله له لوري دی او فرمان د رښتینوونکي په توګه راشي. په هغه کې به د سردارۍ او لویۍ نښه وي. پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي. په پیغمبرۍ به سرلوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمېرلی شي. ذکریا وویل، زما روزونکي او پالونکي، زما به زوی له کومه شي؟ زه خو ډیر زیات سپینګیری شوی یم او زما ښځه شنډه ده. ځواب ورکړی شو، همداسې به وشي. د الله چې څه خوښه وي همغسې کوي. عرض یې وکړ، څښتنه نو ماته کومه نښه وټاکه؟ وی فرمایل، نښه دا ده چې ته به تر 3 ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړې او یا به یې ونه شې کړی. په دې موده کې خپل رب ډیر یادوه او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه.